بدرنګ راته مو وایه بدرنګ لیونیه بدرنګ راته مو وایه بدرنګ راته مو وایه بدرنګ لیونیه دا زړه مې درنه تور نشي خوشرنګ لیونیه ډېر ښه زبردست یو ځل خو به د امن څادر خور شي په دې سیمه یو ځل خو به د امن څادر خور شي په دې سیمه سټول عمر به نه یې دلته جنګ لیونیه مننه یو ځل خو به د امن څادر خور شي په دې سیمه سټول عمر به نه یې دلته جنګ لیونیه زما د قد قامت تپوس د هیڅ چا نه ونه کړې زما د قد قامت تپوس د هیڅ چا نه ونه کړې ښکارېږم همزولو کې زه دنګ لیونیه مننه نجیبه لیونیه سترګې ماړه وه زمانه نجیبه لیونیه سترګې ماړه وه زمانه یاریږم دې د سترګو د غورځنګ لیونیه سو زما د وړاندې مطلب تاسو ورو شعر و شاعري شروع کړله صحیح شو سو دا راته وایي چې شعر و شاعري ته څنګه رالی سوچ مو څنګه رالی مطلب زیات اکثر خو زموږ په پښتنو کې معذرت سره مطلب یو سړی چې عشقي مشقي راشي دغه راشي نو بس شاعري ته نو تاسو خو مطلب هغه واده هم کړی دی هغه دا دغه خوا مو ووتو صحیح شو نو لکه څنګه څه داسې دغه وشي تاسو شاعرۍ ته رالی چا نه متاثره شوئ څه سوچ مو رالی داسې وه ته ډېرې ښایسته خبرې وکړلې د شعر و شاعرۍ خبره به زه دا وکړم چې د شعر و شاعرۍ سره زما د بچپن نه مینه وه د بچپن نه به موږ اکثر میلې ته به لاړو د 5 روپۍ باندې کتاب میلاوېده نو ما به هغه کتاب اخیستو هغه به مې بیا سټډي کوو هغه به مې کتو نو د کهانیانې وې او پښتو شاعري به پکې وه ما کتله زما مینه به یې پیدا کېدله بله خبر دا ده چې لکه ما زما خویندې وروڼه نه زه یو ما نو زه چې به کله ماښام سملاستم ماله زموږ یو ګاونډي دوبۍ نه ماله ریډیو راوړی وړوکیون ته نو هغه به ما اورېدو په هغې باندې به د ادبي پروګرامونه کېدل نو هغه به ما اورېدل زما د شعر و شاعري سره مینه پیدا شوې وه بیا لکه مطلب دا خو کلی و ما سره هغه شان ماحول نو ما سره ملګري نو بیا چې کله لکه مطلب زه بهر داسې وګرځېدم راوګرځېدم کار له به تلمه نو بیا چې کله ما سره ماحول جوړ شو ملګري پیدا شو نو بیا ما شاعري شروع کړه شاعري اصل کې چې کوم دی دا د الله د سیډه وي انسان که ډېر کوشش وکړي د ځان نه نشي شاعر کېدی دا د الله د غاړې یو تحفه وي خو چا کې د ماشوموالي نه هغه اثار راښکاره شي چا په زلمیتوب چا په بوډاوالي داسې شاعران ما لیدلي چې هغوی ږیره سپینه شوې د هغوی شاعري شروع کړي او داسې ملګري هم زموږ سره میلاو شوي دي نو دغه او باقي د تا خبر وکړله چې یاره لکه مطلب د مینې محبت سره بالکل مینه محبت هم سړی شاعر کېږي خو لکه مطلب که زمونږ وګورو نو په لیلا او مجنون چې کوم دی لکه د یو نامې ګرامې لکه خلک ډېر زیات یادوي څومره د هغوی شي خو نه مجنون شاعر او نه لیلا شاعره وه زبردست دا خو دې فسټ ټایم ګورې لکه مطلب دا په عاشقۍ نه ده یعنې له فرهاد شیرینۍ که نه لکه مطلب دا بله داسې واقعګانې تېرې شوي دي مینهوالو ته به پته مې خلکو په کتابونو کې مې سټډي کړي دي که نه خو مطلب چې کوم کس کې د شاعرۍ ماده وي اکه عاشق یي او که عاشق نه اکه به هغه دغه را پیدا کېږي خو خیر بیا هم څه نه څه یو جټکه غواړي یو جټکه غواړي جټکه چې کومه ده هغه د مور سره په مینه کې هم کېدی شي په جدایۍ کې کېدی شي د رور سره هم کېدی شي د ملګري سره هم کېدی شي د حالاتو سره هم کېدی شي د ملک سره که نه داسې یو جټکه غونده غواړي داسې یو ماحول غونده غواړي نو د شاعرۍ چې کوم جراثیم په انسان کې بیا دغې سره راچوت شي نجیب بھائی ما داسې اورېدلي شاعر چې کوم دی وایي دا د معاشرې درېیمه سترګه وي نو په دې تاسو په دې هغله تاسو څه وایي دا څومره پورې حقیقت کېدی شي ځکه تاسو خپله شاعري د ادب سره تعلق ساتئ ډېره ښه خبره ته وکړله زه به دا خبره داسې وکړم چې شاعر واقعي د قام سترګې دي کوم ځای کې چې ناروا کېږي نو دا شاعر نه دا ډېر حساسي چې کوم سړی حساس وي که نه حساس مطلب دی چې په خفګان باندې خفه کېږي او په خوشحالۍ سره خوشحالېږي دغه حساس شاعر چې کوم دی دا د قام سترګې وي دی چې څه ویني څه ګوري نو هغه بیا د خپل هغې له چې کوم دی نو لکه د قلم په ذریعه باندې هغې دغه ورکوي طریقه برابروي هغې له د قلم جامه ورکوي او هغه عام ولس ته وړاندې کوي چې مطلب زموږ په دې ملک کې څه کېږي څه نه کېږي نو واقعي دا خبره سي ده خو بیا شاعر له هم پکار دي لکه نن سبا د فیسبوکیان شاعران نه چې کوم صحیح شاعر دی هغه څه وګوري او هغه په هغې باندې بیا لیک وکړي هغه له پکار دغه ده زبردست ډېره ډېره مننه نجیب بھائی د دومره تفصیل سره جواب راکولو نجیب بھائی نور هم ډېر څه زړه غواړي الready چې انسان د انسان سره ملګری نو هغه نه نور سوال را پیدا کېږي خو غواړم دا چې مطلب خپل شعرونه مینهوالو ته ډالۍ کوي ولې نه شعرونه به دا یو څو شعرونه ووایم چې مینه چې کوي د لیونو سره
زړه مې خوشحالېږي د هغو سره زبردست مینه چې کوي د لیونو سره زړه مې خوشحالېږي د هغو سره نه ساتم خیال د خپلو نه ساتم خوښ یم جانانه د پردو سره واه زبردست نه ساتم خیال د خپلو نه ساتم خوښ یم جانانه د پردو سره تا چې راته وکتل په یو نظر تا چې راته وکتل په یو نظر زړه دې رانه یوړو د کتو سره واه زبردست مننه او مینه په ګلاب کې دومره نه وه خو مینه په ګلاب کې دومره نه وه خو زړه ته مې راجوخ کو د ازغو سره واه زبردست مننه مینه په ګلاب کې دومره نه وه خو زړه ته مې راجوخ کو د ازغو سره هغه تیر وختونه مې را یاد شو نن هغه تیر وختونه مې را یاد شو نن کېناستم په ځمکه د وړو سره زبردست مننه او نیغ مې د زړګي په سر کې ولګي نیغ مې د زړګي په سر کې ولګي سترګې چې راواړوي بڼو سره مننه او خال چې په تندي او سترګې تورې کي خال چې په تندي او سترګې تورې کي حسن سیوا شي د اورنجو سره او اخیری شعر به درته دغه د عزت او د غیرت پګړۍ دغه د عزت او د غیرت پګړۍ تل به وي نجیبه پښتنو سره مننه او یو څو شعرونه به درته نور ووایم که ستاسو اجازت وي بدرنګه راته مه وایه بدرنګه لیونیه بدرنګه راته مه وایه بدرنګه راته مه وایه بدرنګه لیونیه دا زړه مې درنه تور نشي خوشرنګه لیونیه د یو بل نه یو ځل خو به د امن صادر خور شي په دې سیمه یو ځل خو به د امن صادر خور شي په دې سیمه سټول عمر به نه یې دلته جنګ لیونیه مننه یو ځل خو به د امن صادر خور شي په دې سیمه سټول عمر به نه یې دلته جنګ لیونیه زما د قد قامت تپوس د هیڅ چا نه ونه کړې زما د قد قامت تپوس د هیڅ چا نه ونه کړې ښکارېږم همزولو کې زه دنګه لیونیه مننه نجیبه لیونیه سترګې ماړه وه زمانه نجیبه لیونیه سترګې ماړه وه زمانه یاریږم دې د سترګو د غورځنګه لیونیه دغه څه شعرونو نجیب بھائی ماشاءالله ډیر زبردست شعر او دغه کې مو ګورئ دم شته دی ماشاءالله ډیر زیات خوشاله خو نجیب بھائی زما یو غوښتنه ده تاسو چې کوم دی شعرونه ډالې کړي ما اورېدلي مو ستاسو پروګرام کې او داسې خو هغه مو زما په دغه مینوالو ته ډالې کړم ډېر زیات خیال لکه ورخاړیه هغه دغه پکې راځي ښه بالکل هغه به درته ووایم ستاسو غوښتنه ده هغه به درته ووایم مینوالو ته مې ویلیم دي یو ځل به بیا شریکم چې لکه ورخاړی په کټوۍ کې غځېدلی پروت یم لږ خو راوګوره جانانه څومره غلی پروت یم هغه تصویر ته مې لږ پام وکړه در یاد به شمه چې ته ولاړې زه د خوب کې لکه سلی پروت یم نور د نړۍ د دې حالاتو بغاوت کومه زه به تر څو د خپل احساس جال کې تړلی پروت یم مننه نور د نړۍ له دې حالاتو بغاوت کومه زه به تر څو د خپل احساس جال کې تړلی پروت یم د غم مثال لکه بارت زه یې کشمیر نیولی مودام یې خپل کور کې وښلی یم ځپلی پروت یم دغه امید به م یو ځل د ګټې کور له بوځي په کم امید چې د مودو راسې بیللی پروت یم مننه او په ژوندانه باندې مې قدر د بچو څه نشته په ژوندانه باندې مې قدر د بچو څه نشته د مرګ نه پس به ورته ګور کې زه ښاغلی پروت یم مننه په ژوندانه باندې مې قدر د بچو څه نشته د مرګ نه پس به ورته ګور کې زه ښاغلی پروت یم د غم خبر مې زر یو څه هوا د یار په لوري سا مې راماته شوه صحرا کې دم ختلی پروت یم مننه نجیبه پام کوه ادبار په دې مارانو مه کړه زه په ادبار د خپل لستوڼي مار خوړلی پروت یم د پروګرام په اختتام کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ مینوالو ته مینوالو ته زه د یو خبر وکړم که نه ما وختي یو شعر کې مې چې په ژوندانه باندې مې قدر د بچو څه نشته د مرګ نه پس به ورته ګور کې زه ښاغلی پروت یم نو اورېدونکو ته مې دا پیغام دی بل خاص طور ظلمو ته مې دا پیغام دی چې د خپل مور پلار ډېر قدر وکړي چې بیا سبا پلار او مور وفات شي او تاسو ول هغه سلې ښایسته کوئ او وروسته ورپسې یو څه بل څه کوئ نو په ژوندون د هغوی قدر وکړئ نو تاسو به چې انشاءالله اعلی مقام به الله درکړي دغه زما پیغام دی د خپل مور او پلار او د خپل چم او ګاونډ ډېر زیات خیال وساتئ د مشرانو ډېر قدر کوئ زبردست ډېر ایون او ډېر اعلی زړه پورې پیغام نجیب بھائی راکو اور کو په دې چې موږ عمل وکړو نو زه چې دا نیم مشکلات چې کوم دی دا به زموږ الریډي ختم شي سو مینوالو دغه یو وړه شانته کې مرکه وه تاسو واورېدل نجیب بھائی ښایسته ښایسته شعرونه هم تاسو واورېدل زما هم هغه زوړ پیغام چې مینه وویشئ مینه راوټوکوئ د نفرت نه نفرت خو د انسان نه نفرت نه چېرته خو چې اوسئ ښه د بد خوشحاله اوسئ راکئ ماته اور نجیب بھائی ته دې دعا سره اجازت انشاءالله کو ژوند وفا وکړه د بې وفا استادانو وفا وکړه یو ځل به بیا میلاویږو یو بل پروګرام سره تر هغې دمه دا ولي الله
अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस।